د پولیسو 300 بستر روغتون هر ورځ تر 1000 پورې ناروغانو معالجه کوي. دغه روغتون کې د پولیسو په ګډون د هغوی د کورنیو د غړو لپاره په وړیا ډول خدمات وړاندې کیږي. دغه تخصصي روغتون مسؤلین وایي په یاد روغتون کې هر ډول معاینات ترسره کیږي چې نورو هیوادونو ته د تګ اړتیا نه لیدل کیږي. دغه شفخانه چې ده یا دغه ریاست چې دی دا خو مربوط د وزارت داخله دی. همدغه کوم ته کوم پرسونل دلته د وزارت داخله مربوط پرسونل چې دی نظامي پرسونل د هغوی علاج معالجه کیږي. همدغه شانته د دوی فامیلي چې دو د دوی کورنۍ علاج کیږي دلته، لکه والدین شول، مور و پلار شول، ورونه شول، خویندې شوې. دغه څه دی چې مطلب د دوی په فامیل کې راځي، د هغوی دلته علاج معالجه کیږي. نو دوی کوم علاج معالجه چې دلته کیږي داخل کې کیږي دا وړیا ده او د دوی نه پیسې او پیسې نه اخیستل کیږي. بعضې احیانا کله کله دغسې پیښیږي چې مطلب کله کله کوم وخت موږ د یو مریض دپاره کوم ډاکټر صاحبان یو علاج یو دوایي ضرورت وبولي، هغه ضرورت یې دلته رفع نه شي، یو قلم دوه قلمه د بهر نه واخیستلی شي. نور دلته داخل کې څومره علاج معالجه چې دا ټسټونه دي یا نور دوایي ورکول دي، نورو برخو کې خدمات چې دي دا وړیا دي. د پولیسو د روغتون مسؤلین زیاتوي په هیواد کې د امن په راتګ سره هیڅ ډول ټپي یاد روغتون ته نه دی وروړل شوی. الحمدلله د نن سبا وخت د افغانستان کوم حالات چې دي د امن چې دی د الله هزار هزار شکر چې الحمدلله موږ هیڅ داسې یوه حادثه نه لرو، داسې یو ناروغ نه لرو، داسې یو ټپي نه لرو چې د جنګ د صحنې نه موږ ته راغلی وي. البته که موږ زخمي لرو دغسې کله کله جنایي پیښې یا ستونزې مخې ته راغلي وي یا ترافیکي ستونزې راغلي وي یا داسې نور جراحي عملیات چې دلته کیږي په هغې برخو کې موږ علاج معالجه کوو. الحمدلله د نن راپور چې نن موږ تقریبا یوه خانه لرو د هغې وزارت ته چې کوم راپور موږ ورکوو په هغې راپور کې په هغې ورقه کې یا په هغې مطلب پرچه کې موږ لیکلي وي مطلب د کومې پیښې ټپي نن راپورې موږ دغه وجه کوم ټپي موږ نه لرلو. د پولیسو 300 بستر روغتون سرطبي وایي تیر کال په یاد روغتون کې 3180 لوی او کوچني عملیاتونه ترسره شوي. هغه زیاتوي په اوسط ډول د پولیسو په روغتون کې هره ورځ تر 100 پورې عملیاتونه کیږي چې د سیمې او هیواد په کچه دي. نو په مجموع کې 3180 غټ عملیاتونه په تیر کال کې دلته شوي دي. په اوسط شکل باندې د 10 تر 100 پورې هر ورځ دلته عملیاتونه اجرا کیږي او د میاشتې کوم راپورونه چې موږ ته راځي 250 تر 300 پورې غټ عملیاتونه دلته اجرا کیږي. دغه روغتون سرطبیب زیاتوي په یاد روغتون کې نسایي ولادي برخه هم فعاله ده چې ډاکټرانې، نرسانې او قابلهګانې د ښځینه ناروغانو معالجه کوي. تقریبا د 15 تر 100 پورې تنها ډاکټرانې او متخصصینې په نسایي ولادي ډپارټمنټ کې دلته موږ سره کار کوي او په نرسنګ بخش کې او په قابلګۍ کې او په لابراتوار او ټیکنیشن او په فزیوتراپي په دې بخشو کې هم تقریبا 100 شاوخوا کې موږ سره مناسب پرسونل موجود دي. د پولیسو 300 بستر اورتوپیدي برخې ډاکټران زیاتوي هره ورځ د 5 څخه تر 10 پورې د اورتوپیدي یا هډوکو په برخه کې عملیاتونه لري او دغه عملیاتونه د سیمې په کچه دي. تقریبا تمامی عملیات‌های جراحی ارتوپدی باز که در سطح منطقه مروج است خوشبختانه در شفاخانه 300 بستر پلیس در دپارتمنت ارتوپدی و تروماتولوژی قابل اجرا میباشد. یعنی تمامی عملیات‌هایی که در سطح منطقه اجرا میشه در اینجا شکر الحمدلله توانایی اجرای همه عملیات‌های جراحی موجود میباشد. به طور مثال تبدیل مفصل دیگه که آرتروپلاستی، انترامیدور نیلینگ از نوع ساین، تطبیق افغان ساین، همچنان تداوی های خل متکرر مفصل شانه، با همین ترتیب تداوی اربطه های صلیبی مفصل زانو و اکثریت عملیات های مغلق دیده و خصوص تداوی سوی اشکال ولادی هم در دپارتمنت ارتوپدی و تروماتولوژی شفاخانه 300 بستر پلیس قابل اجرا هست. د پولیسو په روغتونونو کې د کابل په ګډون په ټول هیواد کې 3000 کسان کار کوي چې د پولیسو ترڅنګ د هغوی د کورنیو معالجه په وړیا ډول کوي.